په اوله شپه چې کله بمبار وسو امریکا د کندهار میدان وویشتي موږ په مسجد کې لمونځ وکړي د مسجد څخه رالو زه کور ته رالم دوی لا نه وه راغلي زه کوچنی وم ډېر تقریبا 8 کلن وم زه نو وروسته دوی ډېر وځنډېدل او دا حالت هم داسې سره اضطراري معلومېدی بېرته زه ورووتم ته چې ورغلم د مجاهدینو د مشرانو ملګري سره ټول کېدل او دا حالت داسې د وارخطایي او د اضطرار و نو دلته معلومات راته وسوله چې داسې یو واقعه پیښه سوې ده او داسې یو مشکل دی امریکایانو حمله کړې ده بیا موږ کور ته رالو په کور کې په یو کوچني سراچه موټر کې سره ملګري سو 3 موټره و نور هم زه خپله د ده سره په موټر کې وم د دې ځای څخه ولاړو زموږ پخوانی یو ځای و هلته د چینایي شفاخانې سره په کندهار کې هلته ولاړو هلته بیا ملګرو دا مشوره وکړه چې دا ځای خو ډېر خطرناک دی ځکه دلته ته ډېر وخت اوسېدلی کېدای شي د امریکایانو د خوا تر هدف لاندې راسي د هغه ځای څخه بیا ووتو سنګحصار ته ولاړو سنګحصار ته چې ولاړو د سړک پر غاړه د حوض مدد سره دلته یو کور و و دې کور ته ورغلو نو موږ کوچنیان وو ټول کور ته دننه ولاړو کور خالي و څوک نه و پکښې کې بس بیده سولو زه بیده سوی وم چې راپورته سولم دا کلکین اندارې را باندې پرتې دي سربیره یو بد حالت دی دود دی نو دوی ویل چې راوځي پوښتنه چې مو وکړه چې څه پیښه ده وایي دلته بمبار وسو په دغه وخت کې دی تر تعقیب لاندې و په دا موټر کې چې دی و دا موټر یې وویشتی خو فقط 15 دقیقې 10 دقیقې د مخه دی د دې موټر څخه راکښته سوی و دلته یو وارې وسو د دې ځای څخه بیا مو ځای بدل کړي بل ځای ته ولاړو یو کوچنی مسجد په کوچني مسجد کې سره رايوځای شو دا زموږ ټول کور د کوچنیان ټول سره رايوځای دي کوچنی مسجد دی دننه یې په برنډه کې دی ولاړ دی څه ملګري ورسره دي زه راووتلم په داسې یو کې ومه تیاري هم ګرځي بد حال دی توره تاریکه ده توره شپه ده ما دی تر لمن نیولی و ما ورته وویل موږ غاغا ورته ویل په کور کې ما ورته وویل غاغا ته مه ځه راسه نو ځکه دی تعقیب و تر دغه لاندې و په دغه وخت کې دی زموږ څخه جلا سو دی جلا سو ښار ته ولاړې موږ همدلته وو څو شپې بیا وروسته بیا بل ځای ته ولاړو خو د دې په ښار کې څو ځایه هم تغییر کړله بیا موږ روزګان ولایت ته ولاړو بیا دورې ولاړ سه دورې ولاړ خو دغه ژوند و زندګي وه دا 20 کاله په دغه ګړي چې زه دی سره جلا سوي یو هغه وخت ما دی ولیدی چې دی وفات سوی دا صرف او صرف د دې دپاره وکړل او دا تکالیف او زحمتونه او دا پردیسي او دا مشکلات یې صرف د دې دپاره یوړل پر ځان باندې چې د پردیو غلامي یې نه منله او غیرت او ایمان یې دا تقاضا وه چې دلته باید اشغالګر ځای ونه لري